ملګرو سلامونه او احترامات ومنئ. امید دی چې ښه به یې. د زیارت ورځ ده او نن 4مه نیټه ده د جولای د میاشتې. ډېره سخته ګرمي ده، خو په دې سخته ګرمۍ کې ما ته اطلاع میلاو شوه چې ستاسو ډېر د خوښې شاعر چې کوم دی کلي ته تشریف راوړی دی. نو ما ویل چې ولې نه د دې موقع نه فایده واخیستلی شي او چکر ووهو. قدرمنو دغه شاعر خواله به ځو. دغه څوک دی، کوم ځای کې دی؟ شب قدر سیمې ته به ځو. ما سره په دې ویډیو کې را سره اوسئ. صحیح ده؟ دا سفر به یو ځای کوم. Terrific to see. قدرمنو ملګرو موږ تږي شوي وو، لږې اوبه مو ورته وڅښې. سلیمان قطال هم را سره دی او بس لږ مزل فاتر انشاءالله. نو بیا به د زیت الرحمن عجز چونکې نوم ما نه و اخیستی اوسه پورې، هغه خواله ورسو انشاءالله. تاسو سره به ملاقات صحیح ده؟ موږ سره اوسئ. ملګرو موږ راورسېدو، موټر سایکل هم ودرو او دغه شاته د کوڅه کې چې سیده ورشي مخامخ زیت الرحمن عجز صاحب د کور دی مخامخ. لا غږه مو ته نه دی کړی، اوس ورته رنګ کومه چې روزي. بس قدرمنو بس عجز دا دی رالی. السلام علیکم ورحمت. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. درمنو ملګرو عجز سره مې دا د خپرونه ریکارډ کړه انشاءالله چې دا به تاسو ته زما د پیج او د امتیاز نادان د پیج نه راځي. او ډېر ښکلی مرکه په ډېر ښه ماحول کې تاسو وګورئ. دا ښایسته شینکي پټي دا ګواګانې دا د دې پښتون وطن د ښایست نښې دي. الله پاک دې امن راولي. عجز صاحب ستاسو هم ډېره مهرباني او ستاسو هم ډېره زیاته مننه. چېرته چې ستاسو غوندې خلکه کښېني د سخاوت او د اخلاص یو خپل برکت وي. رحمان بابا وایي چې خزانې په سخاوت باندې زیاتېږي، د کوهي اوبه چې توی شي نو بېسیار شي. ستاسو د راتګ سره هواګانې یخې شو، دغه بوټي خوځېدل شروع شو. بالکل انشاءالله تعالی باران هم کېږي. بس د مرکې انتظار کوئ. صحیح ده؟ السلام علیکم.